لږ دې خوا دې خوا مو کړه نو دې تمانچې ته وګوره په دې به دې شوټ کوم. زیران زما په بچای کې چې د کم قسم ولیدو پیزار په خپو کړو نو دا والا او ډایرکټ شوټ کوم ځکه چې زه په خپل بچای کې د چا پیزار نه منم. کم یو خوار فقیر دلدر شي چې داغه 100 روپۍ دیاړي 200 روپۍ به تواخلې او ته دا د بچا کلنګ دی. هم انکار کوو غنا نظام سره دا سکیورټی کارت بوزا ډایرکټ شوټ کوم. بچا سلامت ستا د حکم تعمیر به وشي. راځه توفیقه. وسا ټیکټر زر راشي چې په سل زرو کارما د پیسو ډیره غټه مجبوري ده. اے زمیداره د بچا سلامت دا حکم دی دا پیسه مزار دی لري کا. اوس خو مې درته ووی که همدا دپاره دې بیا پیسارو نو دې ته وګوره په دې به دې شوټ کومه. اے زمیداره نن چې دې کومه مزدوري کړي باچا سلامت وای چې هغه مزدوري دې راکه. وزیر سلامت زما خو واړه واړه بچي دي بیګا هم نه ده خوړلې او غرمې ته هم پته نه لګي او ما خو دا لږه مزدوري وکړه. باچا سلامت دا حکم دی چې په زوره دې پیسې واله. توفیقه راځه راپسې. نغه لږه مزدوري وه هغه یې رالم واغسته. دې باچا خو به هم ډېر ظلم شروع کړی د خپو هغه پیزار راته هم نه پرېږدي. الله دې په سمه لار راواړی نو. باچا سلامت تا چې کوم حکم کړی هغه وشو او دا زمیندار له مې پیزار راوړه. ډېر ښه اوس خو دې پیزار راواغسته خو چې انده دپاره چا پیزار په خپو کړي ډایرکټ شوټ کوه او توفیقه دې پیزارو ته اور بل ته که. باچا سلامت مزدور چې کم کار کوو مزدوري مې تیم راواغسته. ډېر ښه په تاسو دا کار وکئ چې په دې کلي کې به وګرځېږئ او نور کلنګ به هم راټول کئ. شا ولاړ شئ. باچا سلامت منظوره ده مونږ ته. راځه راپسې. کور مې خرڅ کړ. نه سدای نه ځم هلته ښځې مې پیسان دي. ودرېږه. باچا سلامت دا حکم دی چې چا کور خرڅ کړو او ډېرې پیسې ورسره که لږ دې خوا دې خوا مو کړه نو دې تمانچې ته وګوره په دې به دې شوټ کوم. بچا ډېر ظالم دی زما ته ښځه پیژنه ټولې پیسې یې راواخیستې. A few moments later. باچا سلامت خو په موږ ډېرې پیسې راټولې کړې او په دې کلیواله باندې هم ډېر ظلم شروع کړی دی. الله دې ورته د نیکو هدایت وکړي. یا الله دې باچا د لاسه خو ټول کلی په عذاب کې دی. یا ول مرګ راولي یا ورته نیغه لاره یا الله دا دعا قبوله کړي. ای د کلي خلکو باچا ماشي وچیچو او وفات شو او د قبر بندوبست وله کوئ. دا یو ظالم باچا پرېږدي چې دقلته پروت یې چې دا سپي وخوري. الله تعالی ظلم نه برداشت کوي او په ده کې ډېر تکبر و. ده به مونږ ته په خپو پیزار هم نه پرېښوده. جی نه ماف کوم د ده رسمه معذوري په ورسېده.